مې چې لاس ته پیسې راشي نو هر سړی به رنګونه کوي. هلو السلام علیکم. رحمت الله خانه څنګه جوړې ورو طبیعت دې ښه دی؟ وعلیکم سلام. وعلیکم رحمت الله. خو زه درته وایم که نه چې یو 2000 روپۍ ته زه ډېر سخت ضرورت لرم او ډېر ضرور مې په کار دی. نو انشاءالله چې دغه یو هفته پس به ستا پیسې بېرته درته درکړم. څه شي؟ پیسې؟ یو ورور اواز دې پخپخۍ راځي. نه پوهېږم په خبر دې نه پوهېږم. چې شی اواز مې نه درځي؟ وایم خیر دی زه به اوس بام ته وخېږم. والکه وایم بام ته څه کوې چې اسمان ته وځم غږ دې نه راځي. هلو یاره دا رحمت الله ډېر نازوان سړی دی. 100 روپۍ ورته راغلی دی او ځان ښکته پورته کوي. زه تا نه خو بیخي نه غواړم. زه خو یم زم هغه د عبدالرحمن نه دی هغې ته به څه زاري وزر کومه کیدای شي هغه ماله 100 روپۍ قرض راکړي. السلام علیکم د عبدالرحمنه څنګه یې؟ وعلیکم سلام مسکین خانه په خیر راغلې جوړ تکړه. والکه څنګه دې راپېښه وکړه؟ زه په لاره تېرېدم چې ستاسو دا ګلکاران مې ولیدو مالې ته ودرېږه چې ستا پوښتنه وکړم او دې سره کار وکړم. نه مسکین جانه څه ضرورت نشته دی. هغه ما په ټیکه باندې ورکړی 15 مزدوران دي کوي بې ځان لکه نه. ښه ما ویل لکه چې په دیاړې باندې لګیا دي. ګوره د عبدالرحمن د ورور په شانتې راته وګوره او د ورور په شانتې درته ګورم. والکه په نیمه شپه کې راته خالي زنګ ووهه پولیس ته م ولاړ یم او زه ته م ولاړ یم. ستا په خاطر مرګ دپاره م ولاړ یم. ته بېغمه اوسه. ته پکې څه وایې؟ سرکوجه زه خو تا پېژنم. ته خو بغیر د مطلبه چاته یو غړپ اوبه هم نه ورکوې. وایه څه کار دی بیا دې څه خرګوټ شوی دی؟ یاره د عبدالرحمنه په دې مې خوښې چې ته را باندې پوهېږې. یاره د عبدالرحمنه وایم دا خوله مې هم درته نه جوړېږي که یو 2000 روپۍ ماته راکړې په کار مې دی. یو هفته پس به درته بېرته درکړم. سرکوجه زه په تا پوهېږم چې ته ما ته دا خبره کوې خو خبره داسې ده چې ما پیسې سودا پسې لېږلي دي. ته صبر وکړه ښه داسې دی چې ما ته یو 4000 روپۍ چا امانت راکړي دي او د دې نه به تاله درکړم. خو دا راته ووایه چې ته به دا پیسې بېرته کله راکوې؟ یاره د عبدالرحمنه دا څه د سادهګانو خبره کې په دې ساعت 15 ورځې پس به ستا پیسې درکوم. داسې کار دی ښه چې 15 ورځې پرېږده. خیر دی یو جمعه پسې راله راکړه خو ماله پردی امانت دی چې هم نه شرمایي. دا واله دا واله. یاره د عبدالرحمنه ما خو درته 15 ورځې یادې کړي دي که نه کیدای شي د 15 ورځو نه مخکې ستا پیسې درته درکړم. ویم چې لږ زر راوړي چې پردی امانت دی. بوتل وڅښه که نه؟ مننه خوشحاله اوسئ. تا خدای غر که د 15 ورځو په نیټه باندې دې رانه پیسې اخیستې وي او دا 15مه ورځ ده. ته څه وایې چې ګنې ستا کور ماته نه دی معلوم او موبایل دې لا بېل پسې بند کړی دی. ماما څه وایي؟ منډه زویه پلار ته دې ووایه ورته د عبدالرحمن راغلی دی. ښه پلاره څه شی زه لکه ورته ووایه چې پلار مې په کور کې نشته ورځه. پلار مې وویل زه په کور کې نه یم. څه شی اوس دا خبرې کوي؟ ته ودرېږه زه به هم د ده خوښ شم. یاره خدای دې د بېخ وباسي. ټول ځایونه مې ورپسې ولټول یو ځای مې پرې نه خو دغه کور ته م پسې لاړم کور کې م نه و. خو زه مړی خدای خو بیا چېرته په لاس راولي که نه. ما خو په اسمان غوښتې او خدای په ځمکه راکړې. نه واله که تا ته وایم تا د خپل موبایل ولې بند کړی دی؟ والکه د عبدالرحمنه په کور کې موبایل رانه هغه زوی اخیستی و او یې باندې وتلی و ماشومانو سره یې لوبه کول نو هغې نه چا موبایل اخیستی دی ورته ښه نو زه اوس لاړم د بل چا نه مې موبایل ځان ته واخیستو او خپل سیم کارت مې پکې واچول. ته پوهېږې که نه؟ ښه نو موبایل دې غیب شو؟ یاره ته ډېر بېغیرته سړی ښه چې ګوره بله زه ستا دروازې ته درغلم او زوی دې راووتو او زوی ته دې ویلي و
چې ورشه د عبدالرحمن ته ووایه چې پلار مې په کور کې نشته. والکه د عبدالرحمنه ماشوم به در سره ګپ لګولی زه په دې غټ طرف خو درته دروغ نه وایم ته اوس د ماشوم خبره منې او که زما نو ته اوس په ما باندې یقین نه لرې. زه په تا باندې د یوې روپۍ یقین نه لرم. ای وروره ما داسې کار نه دی کړی. ویم چې کار دې کړی که نه دې کړی که نه زما پیسې په کار دي ماله پیسې راکړه. زه بله خبره نه اورم ماله پیسې راکړه. ای وروره خبره داسې ده چې ما ته خپلې پیسې راکړه پوه شې. زه وایم چې خبره نوره ورځ مه وباسه. والکه د عبدالرحمنه زه وایم همدا اوس نه دی هغه خپل ملګری پسې تللی وم ما ورته زما یو 100 روپۍ ورباندې وو ما چې زما پیسې راکړه چې د عبدالرحمن نه مې یو 2000 روپۍ قرض کړی دی چې هغه پیسې دې سړی ته ورکړم چې دا سړی مې بیابوي نو ښه شو دغه دې مخې ته راغلی هېڅ خبره هم نشته. ای وروره وایم دا څونه ورځې دې راته صبر وکړو یو ورځ نور هم راته صبر وکړه څه پروا کوي. ای مسکینه زه تا ته نور یو منټ هم صبر نه کوم. زما پیسې په کار دي زما پیسې راوباسه. خیر ده زه درته نه منم چې خیر ده دا دونه وخت دې راته صبر وکړو دا یو ورځ نور هم راته وګوره ستا پیسې دې درته درکوم. نه کوم صبر درته یو منټ هم صبر نه کوم. یاره صبر به مې درته کړی وې خو ته ډېر بېایمانه سړی. ای د عبدالرحمنه خیر ده خفه کېږه ما سبا ته نه دی همدغه ټیم زه به درته دروازه وټکوم ستا پیسې به درکړم. یا لکه د عبدالرحمنه ما سره دې ښه کړی څه بد دې را سره نه دی کړی. ای مسکینه زما خبره واوره که سبا دې پیسې را نه وړې کور ته درپسې درځم او په زور یې درنه اخلم. وایم دا ګیره دې نیسم ښه پیسې درته ورکوم زه او بېغمه اوسه. وله دغسې آفرین دغسې خو مسکین خان دی که نه ته ما سره چلونه کوې ته ودرېږه زه هم تا سره چل کوم ستا هغه استاد زما شاګرد دی. او دا خو زنګ رالی دا خو د عبدالرحمن دی. السلام علیکم. وعلیکم سلام. ها مسکینه چیرته یې؟ والکه د عبدالرحمنه وایم زه دلته د میوند شفاخانې ته راغلی یم دلته یو ملګری مې سخت ناروغ و او زه د هغې دپاره وینه ورکوم او سیرم راته لګېدلی دی. ښه هلکه ته خو ډېر د ثواب کار کوې. زه خو وایم چې دا ځای ما ته مه وښایه چې زه هم درشم او لږه وینه ورکړم. نه تا ته ضرورت نشته دی نو چې کله تا ضرورت وشو بیا درته زنګ وهم راغواړم دی اوې ته خفه کېږه مه ښه نو انشاءالله هغې ستا پیسې راته په یاد دي چې کله د شفاخانې نه خلاص شوم نو انشاءالله بیا چې هلته درغلم ستا پیسې در کوم. هلکه ته خو ډېر ښه کار کوې وی. ای یم که دا سیرم دې خلاص شوی که نه نو راجګ شه. یاره ته خو ډېر بېایمانه سړی دا شفاخانه دا سیرم دا دې څه لوبه جوړه کړې ده. والکه د عبدالرحمنه ته په ما باندې یقین وکړه دغه دی همدا اوس پاڅېدم او موټر ته ختم شفاخانې خواته تلم نو ته اوس رالې. نه نو د دې نه پس به ته شفاخانې ته ځې وایم داسې کار دی چې زه هم در سره ځم او هلته به یو سیرم وینه زه هم ورکړم پوه شې او تا چې کوم ځای کې هغه 2000 روپۍ ایښي دي هغه به م راوالې او ما له بیا راکړي. والکه د عبدالرحمنه ما نه خو هېر شوي وو رښتیا ما خو چې دی هغه 2000 روپۍ نه دي د غواګانو دپاره کونجاړه واخیستو او زه درته بیا پاتې رالم خفه کېږه مه ښه. پاتې خو ته ما ته 20 ځله راغلی. ای مسکینه زما پیسې راوباسه چې درنه ځم زه نور خبرې نه منم او نه ستا د کیسې منم. والکه د عبدالرحمنه هسې شرمول مه کوه ته خو لس پیرې لاړې او رالې د خلکو لکونه په یو بل باندې وي نو دا خبره نه کوي ته څنګه دا خبره راته کوي. والکه مسکین خانه داسې کار ده چې ډېر اوچتېږه او خلاصېږه ما ګوره دا اخرنۍ خبره درته کوم چې 2000 روپۍ مې دي در سره دا زر مې درته د الله په نوم وبخلي او دا زر راته راکړه او کیسه یې ختموه. والکه د عبدالرحمنه دا 1000 روپۍ باندې درته درکړم خو شرمول مه کوه. ای مسکین خانه زه په ډېرو خبرو باندې نه پوهېږم یو تاریخ راته راکړه چې دا 1000 روپۍ به کله راکئ. ای د عبدالرحمنه ډېر لانجې مه کوه څنګه چې د 1000 روپۍ خلاص شو همدغسې به دې د 1000 روپۍ نور هم خلاص شي. څه شي؟ No.